Bismillahirrahmanirrahim. Razoo lesson 7 of PowerPoint 2010. اوم نمبر 10 کې موږ تاسو بیا هم فایل ټب کې موږ تاسو کار کوو او کمانډز ان فایل ټبس. البته وات از انفو کمانډ تاسو ګورئ په خام موږ تاسو مطلب سیو کمانډ سیوس کمانډ اوپن او کلوز کمانډ موږ تاسو متعلق کړل. نن راځو چیرته انفو کمانډ ته راځو. دا ګوره ډېر زیات مهم دی، ډېر زیات اهمیت لري. ښه راځئ تعریف یې زده کړو. info command is used for information about the current file. info mean information. تاسو ګورئ خپل انفو چې اخیستل شوې ده انفارمیشن اخیستل شوې ده. ښه انفو انفارمیشن یعنې مطلب د موجوده یا د کرنټ پریزنټیشن په باره کې موږ تاسو څه کوي مکمل مفصله موږ تاسو معلومات راکوي. ښه فار ایگزامپل دلته مطلب ما نوشته کړل چې انفو کمانډ دلته مطلب دې په اړه معلومات نوشته کړل. ښه راځم چېرته مخکې د نه دا مطلب زه سیو کړم راغلم چېرته انفو ته راغلم. دلته ما ته وایي چېرې انفارمیشن اباوټ انفو کمانډ. دلته اوس ګورئ ما ته ډسپلی کړل چېرې په دې پریزنټیشن کې اول نمبر نوشته چې ده ما سره یا اوله نوشته زما سره چې ده انفو کمانډ دی. دلته ما ته پاس راغلل انفو کمانډ. دا ځای اوس سیو کوم. ښه هلته اوس ګورئ تاسو ورته نور معلومات هم ته ما سره اډ کېږي. ښه یو نوی مطلب سیو کړه انفو کمانډ سیو شو. ما سره راځم چېرته فایل انفو باندې کلیک کوم. اوس ګورئ تاسو ورته ما سره څه راغلل انفارمیشن اباوټ انفو کمانډ. دا ما سره چې شو د کرنټ پریزنټیشن نیم شو. ښه بل ته ما سره راځي چې c/user/windows7/document/infocommand.ppt x دا ما سره چې ده پات ده. ښه یا مطلب ما سره لوکیشن دی د دې چې ما سره د موجوده پریزنټیشن ما سره څه ډسپلی کوي مکمل لوکیشن ما سره ته راځي. ښه یعنې مطلب دا د دې ادرس دی. هر فایل تاسو ګورئ هغه په کمپیوټر کې خپل سپیسیفیک لوکیشن لري. ښه مطلب خپل یو ځان ته ادرس لري. بل تاسو ګورئ دلته ما سره لاندې انفو کمانډ کې بعض داسې کمانډونه دي ما سره هغه په عادي حالت کې مطلب نه ډسپلی کېږي یا مطلب بعض اوقات نه ډسپلی کېږي. ښه عموما موږ ته سره انفو کمانډ دوه قسمه کمانډونه لري. ښه ویزیبل او نن ویزیبل یعنې مطلب بعض داسې کمانډونه دي موږ ته سره چې هغه موږ ته سره همیشه ډسپلی کېږي. لکه تاسو ګورئ فرمیژن دی پریفیر فار شیرینګ دا ورژن دی نه دا مثلا ته ډسپلی کېږي خو امکان داسې موجود لري چې بعض داسې کمانډونه وي چې دلته مطلب څنګه شي موجوده حالت کې موږ ته سره نه ډسپلی کېږي. امکان لري بعض اوقات موږ ته سره څنګه شي ډسپلی کړلی شي. راځم اول فارمیژن ته راځم. فارمیژن څه مطلب اجازت ورکول یعنې مطلب چاته اجازه ورکول. دلته اوس ما ته وایي چې anyone can open copy and change any part of this presentation. اوس ما ته په موجوده وخت کې داسې وایي چې هر یو شخص کولی شي داسې کړي اوپن کړي کاپي کړي یا مطلب دې کې تغیرات راولي. دا خو زما خوښ نه شو. اوس ګورئ تاسو ورته فار ایگزامپل دا مطلب ما کلوز کړ راغی یو نفر داسې کوي اوپن کوي تغیرات پکې راوړي نه. انفو په نوم سره کمانډ ما ډاکومنټ کې چیرته دی دا دی اوس ما سره که نه ډیسکټاپ ته مطلب راوړم چې موږ ته څه کلیر شي. اوس ګورئ د دې پریزنټیشن اوس مطلب هر یو یوزر یا مطلب هر کس څه کولی شي تغیرات پکې راوړلی شي. چون دلته اوس ما ته وایي چې دې کې هر نفر څه کولی شي anyone can open copy and change any part of this presentation. خو داسې زما خوښ نه شو. نو راځم چېرته ورپسې پروټیکټ مین محفوظ کول پریزنټیشن دا ورپسې دلته ما سره مختلف قسمه چې دي آپشنز دي د څه لپاره استفاده کېږي د پروټیکټ کولو لپاره. دلته ما ته وایي چېرې مارک از ا فاینل. اوس مطلب زما هدف دا دی چې دغه انفو کمانډ په نوم سره ما یو پریزنټیشن تیار کړی دی. زه ورته وایم چېرې داسې چل وکړه چې چا مطلب اوپن کوو کوم قسم دې واوسي ریډ آن دې واوسي. دلته اوس تاسو ګورئ تغیرات راځي. ښه ورته وایم چېرې مارک از ا فاینل کلیک کړه اوکې کړه. زه اوس ګورم ما ته څه وایي چېرې فرمیژن this presentation has been marked as a final to discourage editing. نو مطلب دا شو ترې چې دغه پریزنټیشن که چا اوپنول کوم پریزنټیشن دی ما سره انفو کمانډ. ښه دا کلوز کوم یو ځل فار ایگزامپل دا اوپنوم اوس دلته ګورئ تاسو ورته ما سره کوم حالت کې دی پروټیکټ وي دی یا مطلب دلته ما ته ډسپلی کېږي چې مارک از ا فاینل.
ایډیټ کول غواړئ په دې کلیک وکړه په دا اوس ګوري مطلب یو سکیورټي وه خو ضعیفه وه یو نفر به راځي هلته ودی چې ایډیټ اني وي بیا پکې تغیرات راوستی شي نو زه ورته وایم چې را داسې چل وکړه چې یو بل قسم سکیورټي ورباندې ولګوه انکرپټ ویت پاسورډ زه مطلب غواړم دغه موجوده پریزنټیشن چې کوم دی دا مطلب یو پاسورډ ولري څه ولري پاسورډ ولري البته د دې کنټینټ پاسورډ ولري نو په دې کلیک کړه ما ته چېرې انکرپټ د کنټینټ اف دیس فایل یعنې مطلب یې دغه انفو کمانډ پریزنټیشن کې چې کوم موضوع کنټینټ پکې دي کومه نوشته پکې دا څه ما ته محفوظه کړه فار ایگزامپل دا زما سره کوم دی پاسورډ دی یو ځل بیا هم ټایپ کړه د انشور کولو لپاره اوس دلته ګورئ څه وایي ماته A password is required to open this presentation. دا مطلب ما کلوز کړ سیو مې کړ دا مطلب اوس اوپن کوم ښه نو زما نه به څه غواړي پاسورډ به رانه غواړي ښه دا مطلب زما سره شي اوس یو څه سترانګ سکیورټي شوله نسبت چاته مارک از فاینل ته که غواړي چې مطلب دا پاسورډ له منځه یوسي نو تر اوسه پسې دا مکمل وران کړه اوکې کړه دا ګوري تاسو ته دا د پرمیشن بیا ما خبره راشي چې یو نفر کولی شي اوپن کړي کاپي کړي او تغیرات هم پکې راوړي بل ما سره کوم دی ریسټریکټ پرمیشن ټو بای پیپل دا مطلب یو قسم سافټویر استفاده کېږي د لپاره مطلب په نیټ باندې غواړي څه وکړي ریسټریکټډ کې مطلب انریسټریکټډ کې مطلب منیج کریډینشل کې په دا عموما مطلب چېرته استفاده کېږي نیټ سره ډېر سره کار لري ښه تاسو ګورئ دا ما سره کوم یو سافټویر دی په کوم نوم سره انفارمیشن رایټ منیجمنټ ښه IRA په نوم سره یو سافټویر دی ښه هغه تاسو مطلب کنفیګر کړل تاسو مکمل معلومات درکړي درته ښه وینډوز دلته وایي چې if you choose this user for free services user you must use a Windows Live IDE or to use these services نه مطلب مختلف قسم سرویسز تاسو سره دی ښه دا وایي چې do you want to sign up for these services yes دا مطلب ریکوایرمنٹ لري ښه زیات شمېر ریکوایر دی چې کوم دي په کار دي بیا کولی شو مطلب په نیټ باندې هم څه کړو ریسټریکټډ یې کړو ورته ښه بل ما سره چې ده اډ ا ډیجیټل ساینیچر دی هم تاسو سره نه کله چې زما څه په کار دي ساینیچر زما تاسو په کار شوله اوکې که څه ویل ته ما ته چېرې ګیټ ډیجیټل آی ډي فرام مایکروسافټ پارټنر دا چېرې زه خپله جوړول غواړم ایمیل ادرس مطلب کوم یو دی دا زما ایمیل ادرس دی @gmail.com دا ارګنایزیشن شو فار ایگزامپل د شو کوم چې فایزر ښه لوکیشن مطلب کوم ځای کې دی کابل کې دی کریټ کا نو ما سره څنګه شو هغه کریټ شو ساین ان کول غواړي اوس ګوګل ته ما سره مستقیما کمانډونه څو درې شول څلور درې شول نه تاسو مطلب ما یو خبره کړې چې انفو کې بعض داسې کمانډونه چې هغه زموږ تاسو په عدالت کې ویزیبل نه وي ساين فرم پریزنټیشن مسله د پاس راغی په کلیک کوم ایډیټ انیوی یس کا لږ ګوره ما سره ساینچر په اړه مکمل ټیکسټ فیلډ څه کومه هغه ډسپلی کوي راته ښه بیا راځم ورپسې په دې انفو کمانډ کې موږ تاسو سره کوم دی بل چې دی prefer for sharing عموما موږ تاسو سره لپاره استفاده کوو دلته ماته چې before ship this file be aware that is contain document property in author's name for example sharing لپاره موږ تاسو څنګه دین استفاده کولی شو د لپاره ماته وایي چې تا مخکې دا مطلب ته شیر کې څه وکړه ستا ډاکومنټ پراپرټي باید وجود ولري او author name ولري ښه پراپرټي د موږ تاسو سره روانه ته موږ تاسو به مطالعه کوو ښه بل مطلب چې checks for issues دا ماته چې inspect documents inspect documents څه مطلب شو تاسو ګورئ فار ایگزامپل دا ما سره پریزنټیشن دی کنټینټ پکې صرف دومره وو دومره نوشته پکې وه یو نفر راغلی مطلب دا یې اوپن کړي دي دا پریزنټیشن یې اوپن کړی او دې کې تغیرات راوځي فار ایگزامپل څه ډول ښه دا مطلب ماته څه کړ بولډ یې کړ راته دې ته مطلب دا څه کړ ماته ایټالیک کړ دا مطلب ماته څه کړ انډرلاین کړ دې کې فار ایگزامپل ماته څه وکړل تغیرات مطلب پکې راوستل رنګ ورته بدل کړ دلته مطلب ماته څه وکړل یو دونه کمنټ انسرټ کړ ښه this is
نیو چینجز ښه ښه دا یې څه کړ مطلب سیو یې کړ اوس زما داسې یو څه په کار دي چېرې په دې فایل کې مطلب زه انسپیکټ کول غواړم سرچینګ کول غواړم چې کوم شیان پکې نوي راغلي یا مطلب کوم چینجز پکې احمد راوستل تراشه ورپسې دا اوپن کا چې تراشه ورپسې فایل انفو ته مې څه وکړه ماته انسپیکټ کا راته دلته اوس ماته چېرې ډاکومنټ انسپیکټر مې کوم مطلب چې سرچینګ کوي نه هلته ماته یې چېرې کمنټ که چا مطلب یو کمنټ انسر کړي ته ماته چېرې انسپیکټ د ډاکومنټ فار کمنټ ان افینیشنز انسپیکټ دا ماته یې چېرې د فالوینګ آیټم ور فاوند کمنټس ګول ته اوس ما سره مطلب د هر پنیده راځي او یو بل ما سره د سره راځي دا ټیک مارک راځي دا علمو باندې ځان پوهېږي به تاسو مطلب مسله لیږي ښه کله چې تاسو سره مطلب راغلل چې هر پنیده تاسو سره راغی مطلب نو تاسو پوه شئ چې دغه آیټم چې کوم تاسو په د ډاکومنټ کې مطلب اچول شوي دي او که دا مطلب ټیک مارک در سره راغی نو بیا آیټم نه دی وجود نه لري لکه تاسو ګورئ تاسو ماته وایي چېرې هر پنیده دلته ماته چې کمنټ ان افینیشنز د فالوینګ آیټم ور فاوند ماته چېرې یو یوزر راغلی پکې څه اچولي دي یو کمنټ یې پکې انسرټ کړی ده زه پوه شم چې ته تغیرات راغلي دي که نه نمبر 2 څه وایي ډاکومنټ پراپرټي ان پرسنل انفارمیشن د فالوینګ ډاکومنټ انفارمیشن ور فاوند ښه ډاکومنټ پراپرټي او آتر کې چې کوم دي تغیرات وی راوستل شوي دي نو ته چېرې XML کې ورته تغیرات نه راوستي ماته وایي چېرې نو کسټم XML ډیټا was found او invisible on slide contain no invisible object were found presentation notes no presentation note were found نو ستاسو خوښه ده مطلب انسپیکټ کول غواړي یا نه فار ایگزامپل ورته یم چېرې دغه ډاکومنټ پراپرټي ان پرسنل انفارمیشن څخه ریموو کړه دا ما څه کړل په خپل لاس ریموو کړه او که ته وایې چې نه ری انسپیکټ یې کړه راته دغه دی انسپیکټ مطلب اوس کلیک وکړه دا سره څه کېږي هماغه بیا پیدا کړل شول ری انسپیکټ ته بیا راځم که ته وایې چې نه داسې چل وکړه چې ډاکومنټ انټونیشن چې کوم دی ماته دا مه انسپیکټ کوه فقط څه انسپیکټ کوه ماته ډاکومنټ پراپرټي ان پرسنل انفارمیشن دا هم زما په کار نه دی نو صرف زما یو آپشن ورته څه کړ ټیک مارک کړ کلیک کړه نو ماته صرف یو دونه آپشن څه کړي ته ماته وایي چېرې نو ډاکومنټ پراپرټي اور پرسنل انفارمیشن واز فاوند بیا ورته نه دا هم غیر فعاله کړه صرف زما څه په کار دی کمنټ انټونیشن زما په کار دی سیف دا ما سره مسکې منځ راغلل وایي دا پکې څنګه دی اچول شوی ده ښه دلته اوس ماته وایي چېرې نوټ سم چینجز کن ناټ بي انډن بعض تغیرات چې کوم دغه مطلب انډن نه دي ښه ریموو کړه دغه بس تا ورته څه وایي چېرې all item were successfully removed چې شو ما سره ریمووډ مې کړل هماغه کوم تغیرات چې پکې راغلي وو نه لکه کمنټ و ما سره نه هغه مې څه کړ د منځه مې یوړل ریموو مې کړ ښه بیا راځم دلته ورپسې بل ما سره کوم دی چیک اکسیسیبیلیټي دا مطلب دی چې پریزنټیشن مطلب اوس ګول ته مال چېرې چیک پریزنټیشن فار کنټینټ دیٹ پیپل with disability might find difficult to read اوس ګول مال چېرې no accessibility issue found people with disability should not have difficult to read this presentation دا مطلب accessibility چې کار دی ما سره چې دا accessibility چې کار دی بل یو ډیر زیات مهم کمانډ دلته هغې ته ویل کېږي چې چیک کمپیټیبلټي څه مطلب دی مطلب دا چې اوس ګورئ تاسو ورته ما سره فعلا پاور پوینټ 2010 دی نه زه ورته یم چېرې که ما کله هم د پاور پوینټ 2000 یا مطلب 2003 پریزنټیشن څه کره اوپنونه نو ما ته هغه څه کوه چیک کوه چې آیا دا مطلب سپورټډ دی یا نه دی سپورټ ته ما ته چېرې نو کمپیټیبلټي ایشو ور فاوند هلته ما ورته چېرې چیک کمپیټیبلټي وین سیوینګ ان پاور پوینټ 92 to 2003 یعنې مطلب دا صرف چې دی تاسو سره د فایلونو د فارمټ چیکر دی نور چې نه دی لکه تاسو ګورئ فار ایگزامپل یو پریزنټیشن دغه په پاور پوینټ 2000 کې مطلب جوړ شوی دی یا مطلب موږ تاسو غواړئ څه وکړو په 2000 کې مطلب هغه سیو کړو نو موږ تاسو څه کوي هغه چیک کوي چېرې دا سپورټیبل دی یا مطلب نن سپورټیبل دی ښه بیا راځم ورپسې دلته فایل بل زموږ ته سره چې کوم دی ورژن دی ښه there are no previous version of
this file manage versions ها recover unsaved presentation یعنی مطلب هغه presentation چې موږ تاسو مطلب unsaved کړي وای دي ځنه څه کولی شي راوپنول شي بل ورپسې راځم دلته په دې info command کې موږ تاسو کوم دي second number هغه document properties ده دا ډېر زیات اهمیت لري ها property چې کوم دغه ډېر زیات اهمیت لري او property عموما موږ تاسو دوه قسمه ده simple property او advanced property دغه تاسو ګورئ دا ما سره څه غلي دي show document panel ته کلیک کوم دلته ما سره راغی document panel موږ تاسو ډسپلی شو دا زموږ تاسو کوم دي simple properties ده خلته ما سره ډسپلی کیږي چې را د دې info command ادرس چیرته دی سی ډبل ډاټ ته ما سره مکمل لوکیشن چې کوم دي ډسپلی کر رہا تھا اتر راځي properties ته راځو لیکون کې څوک دی فار ایگزامپل لیکون کې دا دی ها ټایټل څه برا کې دی info command برا کې دی info command ها subject دا مطلب subject شو keywords پکې دي فار ایگزامپل एक कीवर्ड شي دا info مطلب دا دی شیفر دی keywords دی کټګوري څومره برخې لري یاره لاس برخې لري status او ته یاره done comment this is very important for example دا مته نشته کړم important ها بلکې زه مطلب غواړم څو کوم ایڈوانس پراپرټیز ته لاړ شم دا ما سره څه کړی دي ایڈوانس پراپرټی په دې کلیک کا ما سره مستقیما سره کړل info command.ppt properties دا ما ډسپلی کی چیرې د فایل نوم چې دی ما سره info command.ppt کوم ټایپ دی مایکروسافټ پریزنټیشن دی پاور پوینټ پریزنټیشن دی ما سره لوکیشن چیرته دی دلته لوکیشن دی سایز یې څومره دی ما سره تقریبا 50.9 کی بایټ دا مطلب څومره کیږي 250,140 بایټ کیږي ښه بل دا ماته چیرې دا ms does نوم یې دی info/1.ppt په نوم سره کوم دی دا دی مطلب دی ms does نوم دی ښه کریټ کوم طریق باندې مطلب جوړ شول د ماستر مکمل کیسه ډسپلی کیږي مطلب موډیفاید په کوم طریق مطلب بیا اوپن کړل شو ایکسیسټ کوم طریق باندې مطلب څنګه شو ایکسیس کړل شو دا څه نو هو سمری ته مطلب راشور پسې د نوم ته کول شي بازه پراپرټی چې کوم ځای ته ورکول شي فار ایگزامپل ټایټل دا دی سبجیکټ دا شو مطلب منیجر څوک دی احمد چې کوم دی منیجر دی ها کومه کمپنی دا فار ایگزامپل دی میرا فایزر کټګوري مطلب دا شو بل مطلب زموږ تاسو کوم دی هایپر لینک بیس دی ها دا مو موږ تاسو څه لپاره استفاده کوو لینک لپاره استفاده کوو ها فار ایگزامپل کوم ډرایو سره مطلب لینک کول وړیا کوم فولډر سره لینک کول وړیا تاسو نو نو او تر اوسه هم تاسو کوم مطلب هایپر لینک نه لور سره ها بل ما سره کوم دی سیو پریویو پکچر د دې مطلب دا دی چې تاسو کله مطلب وختل چې تاسو سره یو پریزنټیشن څنګه شي تمنایل شي چې شي تمنایل تاسو دې نه استفاده کوئ ها یعنی مطلب تاسو غواړئ د یو پریزنټیشن په دننه کې معلومات وګورئ دې څه ویل کی تمنایل ورته ویل کیږي تاسو بس کې دا آپشن ورته فالووي سټیکس سره زما کریټیو مطلب دا دی موډیفای دا ایکسس دا دی تر اوسه مطلب پرینټ شوی دی نه کله تر اوسه په څه ګورئ تاسو ورته فار ایگزامپل زه ته چې تاسو کومه ته ځل پرینټ کا پرینټ کوم ته څو ورسته ولو ښه دا باندې پرینټ کراته د زګور ما سره سټیټکس روان دي کنه اوس موږ تاسو بیا ګورو چې سره راغلل تر اوسه موږ تاسو مطلب پرینټ کړی نه ده کله چې موږ تاسو پرینټ کړل ته موږ تاسو راغه ډسپلی کیږي ښه لاست سیوډ بای فار ایگزامپل دا ما سکل سیو کړ کلوز کومه بیا اوپن ومه د تاسو په چیرته انفو پراپرټي او بیا ایڈوانس پراپرټي تر راځم ښه ریویژن نمبر موږ ته روم دی ټوټل ایډیټینګ مطلب دومره منټه مطلب څنګه شو دی باندې 13 شول بل سټیکس موږ تاسو کوم دی سټیکس نیم او ویډیو څو سلاید موږ تاسو وجود لري یو سلاید موږ تاسو سره څو پاراګراف پکې دي دومره څومره ورډ پکې دي دومره نوټس پکې شته یا نه هاي سلاید پکې شته یا نه دا تاسو سره مکمل معلومات څه کوي ښه ډسپلی کوي درته کنټینټ تراشه ډاکومنٹ کنټینټ فونټ ستا کوم یو شکل دی فونټ
کوم فونټ ته پیل استفاده کوي فونټ تر سم تاسو نه لوسره ښه فونټ تاسو زه به وایم چې د لیکل مختلف سټایل د سړي کې فونټ ورته وایي ښه ایریل تاسو په کار دی مطلب تیم یې کوم د ماسره افیس تیم دی او بل مثلا سلاید ټایټل چې کوم دغه انفو کمانډ دی ښه کسټم کو تاسو کولی شئ مطلب د خپل خوښې پراپرټي ورته ورکړئ ګوري یو خبره یاد کې ساتئ ښه د دې لپاره تاسو مطلب ورته یو کسټم پراپرټي ورکړئ تاسو به دغه ټایپونه زده کوئ ټیکسټ څه لپاره استفاده کیږي د نوښتې لپاره استفاده کیږي نه فار ایگزامپل یو پراپرټي ده د دې باره کې موږ تاسو ورته معلومات ورته ورکوو بل مثلا چې ده ډیټ تاریخ لپاره موږ تاسو استفاده کوو نمبر شو مطلب تاسو یس نو دغه فیلډ لپاره موږ تاسو استفاده کوو یا مطلب دغه نوښتې لپاره موږ تاسو استفاده کوو یا هغه پراپرټي لپاره موږ تاسو استفاده کوو چې هغه په هو او نه سره څه کې جوړ کړي لکه تاسو ګورئ ته ما سره بعضې بلټن تیار شته دي ښه وته چې را چیک بای د چا په تور باندې چیک شو تاسو ګورئ موږ تاسو کوم دی باید سوچ وکړو چې را ټیکس پکې نه شو کوم احمد نو مطلب چې کړی دی نو باید ټیکس پکې راشي او کوم چې نه یا چا چې کړی دی یا نه در کوم تاسو چې را یس اور نو ما سره مستقیم سره خپل تر اوته میرا یس اډ کړه تاسو ما سره لاندې څه کیږي هغه اډ شول ما سره بل ته چې را فار ایگزامپل ټیکس ته انتخابوم د میرا بای احمد فار ایگزامپل د احمد تر باندې څنګه شو دغه مطلب هغه چیک کړل شو او تر ما څه کوم دلته پاس ستړي ته یاره ما سره تر راغلو چیک بای کنه او تاسو کولی شئ تغییر پکې راوړئ دا ډیلیټ کا د چیرې چیک بای چا په در باندې احمد در باندې څنګه شو ما سره مطلب دا چیک کړل شوی دی اډ کړه تا ما سره اډ شو کنه بل ګوري ته تاسو کوم دی دغه اډ بٹن چې کوم دی باز اوقات کیپشن یې تغییرېږي لکه تاسو ګوري فار ایگزامپل اوس ماته یو څوک وایي چې را دغه پراپرټي چې کوم د چیک بای احمد دا غواړم تغییر کړم نو په دې باندې کلیک وکړه دا کوم حالت باندې تغییرېږي موډیفای حالت راوړي ښه زه ګوري موډیفای یعنی مطلب دا چې دا تغیرات به وروسته شي نه نو ما څه پکار دي دا موډیفای کراته اوس دې مطلب تاسو پکې تغیرات وروسته شو ښه وګوره ما سره موډیفای بعد اوقات څه کی تغییر مطلب راځي کلاینټ لري یا نه کلاینټ مين یعنی مطلب کوم مشتری لري یا نه په دې چیرې نه لري نو په کوم تاریخ باندې مطلب تاسو کوم دا مکمل شول ته لیکلي مسره ډیټ کمپلیټ د لپاره په څه انتخاب ورته جری انتخاب ورته 11/2010 اټ کا ډپارټمنټ کوم ډپارټمنټ کې دی را مین ډپارټمنټ یا مطلب کابل ډپارټمنټ او تاسو په کاریږي دي نه ډیسټینیشن کوم ځای ته لګل غواړئ تیرا توسط دلته تاسو ګوري ما سره مکمل هغه څنګه شو ته مې ټول اټ کړل ورته نه دا ګوري ما سره ډیویژن مطلب څنګه دی ډاکومنٹ نمبر ایډیټر مطلب فارورډ ټو ګروپ لانګویج میل سټاپ میټر افیس اونر دا ګوري ما سره مختلف قسم شي دي پراپرټي ګان دي تاسو مطلب هغه کولای شئ استفاده کړئ اوس مطلب غواړم یو ځنه څه کوم لیمه دی اوس فار ایگزامپل کلاینټ زما په کار نه دی نو څه وکړه لیمه دی اوس اوکې کا دا ورته څه وکړل پراپرټي ورته ورکړل ښه دا کلوز کړئ ځنه د ځنه تاسو کولای شئ پراپرټي ورته ورکړئ فایل په باندې کلیک کوم د ما سره مسکه سره غلي دي ایڈوانس پراپرټي ستا په کار شوله نو سیم مسله ده بل موږ تاسو کوم دلته سایز مطلب دومره دی سلایډ دومره شو د ماته مکمل معلومات څه کیږي ته ډسپلی کوي ریلیټډ ډیټ مطلب تاسو کوم ته راغلي چیرې دا مطلب چې لاست ډیټا شو کریټ شو مطلب دې تاریخ باندې لاست پرنٹ نه ورته سره مطلب چا پرنٹ کړی نه دی ریلیټډ پیپل آثر مطلب جو کوم دی اټ ان آثر څوک دی ما سره دا دې لیکون کې دی ها لاست مودیفای بای not saved yet تر څو تاسو مطلب سیو کړی نه ونه ها بل تاسو کوم دی ریلیټډ ډاکومنٹ اوپن فایل لوکیشن زم تاسو په کار شو نو مستقیل ما سره سره کړل ډیسکټاپ راغی چیرې کوم دی کې سیو دی ما سره ډیسکټاپ کې ما سره سیو دی یا فار ایگزامپل شو آل پراپرټیز اوس که زه وته چیرې ما ته مکمل کمپلیټ پراپرټیز څخه ډسپلی کا نو چې انتخاب ورته شو آل پراپرټیز ګوري دی آل دی پراپرټي کار دا دی ښه چې موږ تاسو مطلب دی موجوده کرنٹ هغه د پرم تاسو ورته مکمل معلومات سکل او ورته تاسو ایریا کول تاسو ګورئ ته ما سره مکمل معلومات څخه ډسپلی کېږي سره شو فیور پراپرټیز لګا ډسپلی کراته یا ډیر زما په کار شوله دا تاسو مکمل معلومات ښکار کوي ښه ګوره ساينس نه راوخله تر
and last modify by the پر تاسو کوم مکمل باندې څه کړو ډسپلی کړو راته نو تاسو خوښه ده مکمل غواړئ یا لږه غواړئ دا و زموږ سره انفو کمانډ چې موږ تاسو مطالعه کړ بیا بل سره موږ تاسو سټپ بای سټپ مخکې ځو